ورونه یقین وکړئ چې دې افغانستان ته روسان راغله، امریکایان راغله، 40-50 غیر کفار او غیر کفار ملکونه راغله. یقین وکړئ که نه امریکایانو دومره ظلم کړی په افغانستان کې، نه دومره روسانو دومره وحشت کړی، څومره وحشت چې موږ افغانان یو بل سره کوو. والله کې نه په ژوندون یو بل بخو، والله کې نه د یو بل قبر پرېږدو. یعنې کم ظلم کم ناروا ده کفارو سره یې نه کوو، خپل افغانانو سره یې کوو. دا د دروغو بخښنې دي چې یو بل ته بخښنه لونه همداسې ډک دي ایښېږو یو بل ته. والله کې امریکایانو روسانو ته دومره ایښېږو لکه څومره چې خپل افغانانو ته ایښېږو. و د جنرال عادل صاحب قبر و دا مړ دی لارو ختم شو د دې دنیا نه تللی. ته په کم حساب په کم اسلام په کم افغانیت باندې راځې د قبر توهین کې. ته څه فکر کوې چې نن ته دا دغه کې چې زه ځان د اوسني نظام ته نږدې کړم او یا د دې اوسني نظام ملاتړ یم یا په دې نظام کې کار کوم او د خلکو زړونه به وګټم. په سلهاو نه په زرهاو نه په میلیونهاو افغانان تا نن د ځان ته د دې نظام دشمنان کړل. تون نالت ته دغه مور او پلار باندې چې دغه کار یې کړی دی قبر سره توهین ورته کړی. او دا همداسې نه ده شوی، دا قصداً شوی دی. ځکه دلته په یو نه دوه نه په لسهاو په سلهاو کسان ولاړ دي او دا قبر ته ورنیسي مهربانه د قبر نه دغه لرې کوي. ولې موږ دومره وحشیان وو؟ ولې موږ دومره ظالمان یو بل سره دومره ظلم کوو افغانانو سره؟ هر څوک چې د ډاکټر صاحب نجیب قبر ته توهین کوي، د جنرال رازق قبر ته توهین کوي، د ملا عمر قبر ته توهین کوي، د احمد شاه مسعود قبر ته توهین کوي، نالت دی باغ افغاني، نالت دی د په مور او پلار په دا تربیه واني چې دا غیر اسلامي او غیر افغاني کارونه کوي. او دا واورئ په دې نظامونو ځانونه ډېر مغروریت مه کوئ. تیر جمهوریت چې و تیر جمهوریت 50,000 کمانډو یې لرو دا او په قطعې لري او سپریاک او سپری دا او دا پلانې او بیسانې چې کله واشنګټن کې بټنه ووال شوه لاړ سترګې چې ښکاره کولې بیا ورونه جمهوریت پاتې و نور قطعې پاتې وي. او همداسې به تا سره کېږي او همداسې دغه وحشت دغه ظلم دغه ناروا مجاهدینو کوله چې کله د واشنګټن نه بټنه ووال شوه او سیرابانه په یو ډاکسن کې به دغه اوسني نظام والا سپین بیرغ بیا لګولی لا نو ټغرې د افغانستان اغونکو. همداسې کار به تا سره کېږي. او دا کارونه وانه ته د ولس زړه نشي ګټلی. په داسې کارونه وانه ته د ولس زړه ماتې او دشمنان ځان ته دیتې. موږ چې د هر یو مشر ته که هغه اشرف غني صاحب وي که هغه ډاکټر صاحب نجیب وي که هغه ملا عمر وي که جنرال رازق وي او که نور وي، هر څوک چې ورته توهین کوي نالت دی په هغه افغان وي. په دې باندې خپل مشر نه دی ګران، بیا د بل مشر بېعزتي چې ده د خپل مشر بېعزتي ده. الله تعالی تا ته ویلي دي چې د کافرو د نقلي خدایانو د بوتانو بې حرمتي بېعزتي مه کوه چې ستا د اصلي خدای حقیقي خدای باندې به څه مهربانه هغې ته به خلک کمزوري وکړي. خو ته نه په اسلام پوهېږي نه په افغانیت پوهېږي نه په انسانیت پوهېږي. نالت دې به ستا په تربیه شي چې ته ورنې قبرونه راسپړې او قبرونو سره خپله دښمني کوې. او دا دښمني ماته د قندهار خلک معلوم دي، اچکزي او نور دا قومونه دا بیا قومي دغه بڼه اختیاروي. خدای قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ. او دغه اوسني نظام والا ته ویو په دې کارونو باندې تاسې د ولس زړه نشئ ګټلی، نور نو د ولس نفرت ستاسې په مقابل کې اوچتېږي. د قبر څه ګناه ده؟ دا کوم اسلام، دا کوم غیرت، دا کوم پښتو ده؟ کفار که د ملر قبر وی دلته ولا چې ګمبدې به دې پرې ودرولې وي، خو خپل د افغان قبر داسې مهربانه د هغې توهین کې. دا کوم اسلام او دا کوم افغانیت دی؟ لوی مذهب انسانیت دی، محبت لویه سجده ده. لوی مذهب انسانیت دی، محبت لویه سجده ده چې جانان